بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په اکسل کې د ګودام یا سټاک په اړه معلومات درکوم. د سټاک حالت یا وضعیت به څنګه معلومو. مثلا که چیرته تا سره په سټاک کې موجوده جنسونه خلاص شي، باید تا ته میسج درکړي چې خلاص شو. که چیرته کم وي، درته ووایي چې کم دي. مثلا فرضاً ته اندازه ورکوې 10 یا 20 څو جنسونه نه چې کم شي، ته ورته وایې چې دا کم دي. همدارنګه چې میسج ورته برابروي چې زیات وي د 20 نه 30 نه، چې تا ته ووایي کافي دي. همدارنګه دغه کم ټک مارک، کراس او اکسکلیمیشن مارک دا ورسره راولئ. نو دا طریقه به زه تاسو ته ښیم. نو دا همدلته ګودام کې چې دی راغلي جنسونه دي، خرڅ شوي دي، موجود دي. موږ به د موجود دپاره دا کار کوو. تاسې راشئ، دا چې دی ډیلیټ کړئ او ډیلیټ نه وروسته به چې دی راشو دلته، تاسې به دلته ولیکئ مساوي، وبه لیکئ اف نه وروسته چې دی د دې سیل ادرس موږ ورکوو F3 د سیل ادرس دی. ورته یم که چیرته دا کوچنی شو یا مساوي شو د 0 نو کاما، دلته به تاسې ډبل کوټیشن ولیکئ، بیا به وینډوز کی او ډاټ بټن وینډوز کی او ډاټ بټن. نو زه ورته یم که چیرته کوچنی یا مساوي شو د 0 نه، نو دلته چې دی موږ ته کراس علامه راوړه، مطلب دا کراس علامه او لږ سپیس به ورکړو. دلته به ولیکو چې خلاص شوی دا جنس مطلب څنګه شوی، خلاص شوی. کاما بیا اف که چیرې همدغه F3 دا کم چې دلته دا F3 سیل دی دا کوچنی شو یا مساوي شو. مثلا زه ورته یم چې 15 جنسونو نه کم شو، نو کاما ماته دې ووایي چې ډبل کوټیشن ډاډ ماته دې ووایي چې ستا دغه کم سټاک چې دی دا کم دی. دلته به راشو، وینډوز کی او ډاډ مې ووهه، دې ځای نه چې دی دا وارننګ انتخابوو او سپیس به ورکړو. دلته به ورته ولیکو چې کم دی، مطلب دغه جنس کم دی. صحیح شو. بیا ډبل کوټیشن، بیا کاما، کامې نه وروسته چې دی ډبل کوټیشن، بیا وینډوز کی پلس ډاډ او اخرنی مطلب دا دی چې د دې نه زیاتو بس موږ ته د ټک مارک راکړي چې ستا جنس څنګه دی، دا ډیر دی، پوره دی. بس دې پسې چې دی سپیس ورکوو، دلته ورته ولیکو چې کافي دی، مطلب دا جنس تا سره کافي موجود دی. ډبل کوټیشن مو ورکړو، دا به یس کړو، انټر به کړو. انټر نه وروسته چې کوم دی دا به مونږه یس کړو. ګوره اتومات چې دی مونږ ته یې څه راکړه، دلته خپله مونږ ته هر یو جنس وښوده چې دا ستا زیات دی، دا کم دی او دا پوره دی. فرض مثال زه ورته دا لیکم چې دا مثلا زه 30 دانې لرم، انټر یې کړئ. ګوره وایي کافي دی. فرضاً ته ورته چې دا زه لرمه څو دانې، 40 دانې، څه وایي ګوره کافي دی. که چیرته راشي ورته مثلا زه دا چې دی 0 دی، ما سره خلاص دی، ګوره څه یې ولیکل، خلاص شوی دی. نو په دې طریقې سره مونږ د ګودامدارۍ سیستم د سټاک حالات د میسج برابرولی شو په دغه طریقې سره. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.